ګرانو خوږو ملګرو د سوات د سیمې یو ډېر رنګین خیاله شاعر ښاغلی اکبرزاده اکبر صاحب راسره ناست دی راځئ چې کلام ترې واورو. ډېره مننه ګران صاحب. یو غزل درته وایم ارشاد. تمه لرم چې خوښ به وشي. په دې ماحول او چاپېرچل کې داسې نښته یم، په دې ماحول او چاپېرچل کې داسې نښته یم، والله چې نور پکې د زړه د زوره وتی یم، او یقین مې نشي چې مې سر له دغه بنده وځي، یقین مې نشي چې مې سر له دغه بنده وځي، او د ړوند احساس په کږلېچونو کې کېوتی یم، او په لرو بر په یوه وینه په یو قام یادېږم، په لرو بر په یوه وینه په یو قام یادېږم، او لکه د ول د دښمن غاړې ته پرېوتی یم، او نور د ابد د زندګۍ او د بقا په خاطر، نور د ابد د زندګۍ او د بقا په خاطر، او د ژوند د ټولو پړاوونو نه جار وتی یم. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. وایي زه مخکې چېرته میخانې طرف ته نه یم تللی، زه مخکې چېرته میخانې طرف ته نه یم تللی، اوس مې لږ پرېږده وساقي راننوتی یم. اکبره نن یې په اول ځل داسې نه دي کړي، اکبره نن یې په اول ځل داسې نه دي کړي، د دې نه مخکې په یو سلسله تېروتی یم. ډېر ښه ډېر ښه لالا.